پوښتنه کړې ده چې یو سړی مړ شي او د هغه دوه ښځې او د دواړو ښځو نه بچي نه وي، نو د هغه نه څه مال پاتې دی؟ ځمکه یو جریب دوه جریبه یا زیات کم یا څه نور مال ترې پاتې دی؟ د دوه ښځو په دې د سړي په دې مال کې څومره حصه ده؟ نو جواب دا دی چې کله یو سړی داسې حالت کې مړ شي چې د هغه اولاد پاتې نه دی، نو د ښځو په مال کې څلورمه برخه ده. الله قرآن کې فرمایي ولهن الربوع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. د ښځو دپاره څلورمه برخه ده د هغه مال نه چې تاسو پرېښی دی کله چې تاسو لپاره اولاد نه و. او که چېرته ستاسو اولاد وي د مړي اولاد و، نو فلهن الثمنو، ښځو لپاره بې اتمه ده. نو کله چې یو سړی مړ شي او د هغې نه ښځه پاتې ده، نو که اولاد د مړي و نو د ښځې لپاره بې اتمه برخه ده. که اولاد د مړي نه و، ښځې لپاره څلورمه برخه ده. دا څلورمه برخه که ښځه یوه وه د همدې ده، که دوه ښځې وي، درې ښځې وي، څلور ښځې وي، دا ټولې په دې کې شریکې دي. همدارنګه د اتمه برخه که ښځه یوه وه دا د همدې ځان ته ده، که دوه درې څلور ښځې وي دا ټولې په دغې اتمې برخې کې شریکانې دي. السلام علیکم ورحمة الله.